په هیواد کې د نوې ټکنالوژۍ او عصري زده کړو لپاره 633 بستونه منظور شول. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خبر ورکړی چې د اسلامي امارت مشر د نوې ټکنالوژۍ او عصري زده کړو د پرمختګ لپاره 633 بستونه منظور کړل. د لوړو زده کړو وزارت د خپاره شوې خبرپاڼې له مخې په دې بستونو کې د لوړو زده کړو وزارت په وروستۍ 9مې او 10مې ګڼې عالي شورا کې رامنځته شوې پوهنځیو او فوق لیسانس برنامو کې کمپیوټر ساینس، انجینري، مصنوعي ځیرکتیا، ریاضیات او په بدخشان او غزني پوهنتونونو کې د منظور شویو طب پوهنځیو لپاره اداري او کادري بستونه شامل دي. څو مهمې پوښتنې: د افغانستان لپاره د ساینس او ټکنالوژۍ برخه کې پرمختګ څومره مهم دی؟ آیا د ټکنالوژۍ برخه پرمختګ سره به افغانستان د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره سیال شي او کنه؟ دا پوښتنه به د نن شپې په څېړنه خپرونه کې ځوابوو. عزتمندو لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو په خیر. څېړنې ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو شنونکی توریالی همت صاحب. زه یوسف خان لالی یم. همت صاحب ستړی مشئ، وخت په خیر. خپرونه ته هم په خیر راغلی. همت صاحب، آیا د اصلاحاتو په لور روان یو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم یوسف خان لالی وردک صاحب، زه تاسو او د یک تلویزیون محترمو کارکونکو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. زه د ټولو د مخه د امیر المؤمنین نه مننه کوم، شکریه ادا کوم چې ما هم د تاسې برنامه کې یو هفته مخکې ویلي و چې باید واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. دا آیات مې ویلي چې ټکنالوژي فرض ده په موږ د امیر المؤمنین نه نیولې. ته ما پورې ټول د مسؤل دا فرض هم تر کړي، باید د یو عاجل فرمان راولېږي. کور د آباد یا د پرونه لوړو زده کړو ته فرمان راولېږه چې د مصنوعي ځیرکتیا لپاره او کمپیوټر ساینس، انجینري او ټکنالوژي لپاره 632. دا به نه اولي او نه آخري، انشاءالله د کې به نورم پرمختګ یو. دا ډېر ضرور دی. قرآن کې الله پاک کوي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ته آخر کوره. معنی دا ده چې فرض عین د لکه مونځ مانځه کې ویلي اقیموا الصلاة واتوا زکات، مونځ کوي زکات ورکوي. همداسې ویلي کتب علیکم الصیام، همداسې ویلي د حج باره کې. دغه رقم لکه حج، لکه مونځ، لکه روژه فرض د ټکنالوژي زده کول دغه 50 ملکونه چې دي په شریعت کې په شریعت کې څومره مهمه د ټکنالوژي کوم ځای ورته ورکړل شوی دی؟ ګوره په شریعت کې دا اول قرآن کې یو سورت د الحدید په نامه کې ټول امداد چې دا تیاری، دا هوایي ویشتونکي او ډرون دا شان ټول په هغه کې په سورت الحدید کې دا راغلي دي. یو سورت د یو څلور سورت د قرآن یو سورت الحدید ده. دویم زه به تاسو څو نمونې و د موږ محبوب پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د اولین ځل لپاره هاوان جوړ کړه د منجنیق، یعنی د نن نه 1410 کاله مخکې د هاوان جوړ کړو، استعمال یې وکړ. چین 600 کاله کېږي جوړ کړی او خلک وایي چې دا اول جوړ کړی. د اسلام نه معلومات نه لري، سیرت د نبی نه معلومات لري. د موږ ساینس پوهان په کار ده چې دغسې معلومات پیدا کړي. نو 600 کاله د چین نه مخکې رسول صلی الله علیه وسلم جوړ کړی او استعمال کړی ده. دویم زه به تاته ووایم نوح علیه السلام کشتۍ جوړه کړې، یا ادریس علیه السلام دغه درځیتوب نه ده، خیاطي. دا خیاطي اول هغه کړې ده. دا کاغذ چې دغه کاغذ الله ګواه ده، دا یوسف علیه السلام جوړ کړی. یوسف علیه السلام انجینر و، لکه نن چې یو چا ECCA کړي بیا د مالی وزیر کېږي یا معین کېږي، عادي سړی نه کېږي. یوسف علیه السلام هغه وخت کې ECCA کړی و، ځکه د مصر بادشاه عزیز مصر دی راواخیست چې دی وزیر د خزانې که، یعنی د مالی وزیر که، د خزانې وزیر که. همدارنګه چې موږ راولګېږو صالح او هود علیه السلام په زراعت کې هغه درلوده، په معمار کې دا غټ غټ اوس هم چې لاړ چې خدای دې تا بوځي او دا اورېدونکي ټول خدای هلته بوځي چې هلته لاړ چې د عادیانو سمودیانو ته د هود علیه السلام او د صالح علیه السلام قوم او دوسې غټ غټ ګټونه دي چې نن بلدوزر هغه کولی نشي، سکاټور یې نشي وچتولی او دو وچتول. دا په طریقه باندې، په ذریعه باندې اولین ځل اسماعیل علیه السلام، ابراهیم علیه السلام چې کعبه جوړوله غټ غټ هغه او په تیږه به درېدل او هغه معماري یعنی جوړه کړې. هارون علیه السلام د اسد چې تا په لاس کې د اول ځل هارون علیه السلام جوړ کړ. دا نیرونه چې د عراق نه تر مکې پورې نیر چې 200 کیلومتره ده، 200 کیلومتره ده. دا نیر د هارون رشید بیبي میرمنې او زبیده رضی الله عنها رحمت الله علیها غیر تیر کړی ده، یعنی انجینر وه. د هر څوک د نیر کار د هر چا نه ده. همداسې ابن سینا واخلي، البیروني واخلي، ریاضي واخلي. ریاضي د عربي ده، اسلام راکړي. ریاضي وایي مشق ته، تمرین ته. ریاضي به تاویلي د مکتب چې څوک څومره ماغزه یې ښي هغه ریاضیدان ډېر ښه په ریاضي باندې پوهېږي. نو د موږ اسلام سلیمان علیه السلام شیشه جوړه کړې. قرآن کې یو سورت ده ابن هغه چې راغله د سبا ملکه بلقیس، هغه چې راغله په ښې جګې کړې چې دا ولا اوبه دي. قرآن کې ده هغه ورته اوبه نه دي، دا شیشه ده. نو اول ځل سلیمان علیه السلام شیشه جوړه کړې چې دا مو اوس خلک وایي چین
جوړه کړله جاپان دا چا جوړه کړې ده دا د موږ خوږ پیغمبر هغه څه ورته وایي سلیمان علیه السلام جوړه کړې نو د دغه په باره کې موږ که وګورو دا تاریخ دومره د اسلام هغه پکې سابقه لري خو موږ بیا شاته پرېښي اوسني حاکمان ټول مسؤل دي د خو امیر المؤمنین دا فرض ادا کړ په د اکتفا نه کوي او دا ډیر ضرور ده کدا ضرور نه وای قران کې به سورتونه په نامه نه وای کدا ضرور نه وای آیاتونه بن راتلای کدا ضرور نه وای پیغمبر علی السلام هغه وخت نه جوړوله ولا چې اوس پیغمبر علی السلام وای د خوشپک څو درې ډیر اعلان کړل امکانات هم دغه رقم دي پیغمبر علی السلام به شپږ لک او درې ډیر زره اعلانول بستونه دي همت صاحب تیر ورځو کې زموږ پاکستان ترمنځ یو نښته رامنځته شوله چې البته دوی برید وکړو اسلامي امارت بیرته ورته ځواب ورکړ فکر کوئ چې په دغه نښته کې څومره د ټکنالوژۍ کمبود احساس شو همت صاحب ګوره د باندې خو ټول پوه شول او الحمدلله چې موږ امیر المؤمنین چې پوه شو چې ضرورت د احساس د کمښت وکړو فورا هغه د اقدام پې وکړو د ما یقین ده چې دغه کې به د ډرون تیارو د ویشتلو په دغه کې به د کم چې هغه د موږ رادارونه جوړول نه وي او موږ افغانان ډېر ښه فکر والا لرو درېیم دته به کاري فرصتونه برابر سي لالی صاحب مبارک ته یقین وکوه چې د افغانان خصوصا ځوانان دومره غیرتي خلک دي قسم په الله چې دلته ورته 100,000 افغانۍ پیدا سي کار او دا به خارج ته په 100,000 ډالرو لپاره به هم نه ځي 100,000 خو کار نسته یو چا یو میز کې خبر کړی و چې افغانستان کې کاریګر نسته مزدور کار نسته زه تعجب کوم افغانستان کې مزدور کار شته دي کار نشته ولې چې 50 کاله موږ ځپلي یو پیسې مالته کنګل دي په رسمیت څوک نه پیژني دښمنان ګاونډیان او د سیمې هېوادونو راته مشکلات جوړوي سپر طاقتونه راته په یو نامه بل نامه تیر غچونه خپل رانه اخلي کوشش کوي چې بدنام هم کړي کوشش کوي چې غریب هم کړي که نه د افغانان غیرتي خلک دي اوس ته غږ وکوي یو ځای کې چې یو مزدور مې پکار ده لکه مرغۍ چې غنمو ته راځي لکه چرګان چې هغلته دانه ورته واچوي سره منډه کړي درته د یو کس لپاره نو ولا زه شرمېدم چې هغه مې اورېده چې افغانستان کې مزدور کار نه پیدا کېږي افغانستان کې کار نه پیدا کېږي خو دا د ګاونډیانو د دښمنانو لاسه چې 50 کاله د ملک جنګ ځپلی ده شاباس او آفرین د امارت اسلامي ته چې دغسې بستونه اعلانوي او له کارونه کوي او دغه ځای کې زه یو غږ پې کوم منظرما ټوله د ما دې نه کوي او کېشه دې نه یاره دې شي څه د نورو ته هم ورکړي څه د خپلو ته هم ورکړي انشاءالله ګلي ګلزار معامله به بل د دغه فرمان په صادرولو سره د دغه بستونو په منځته راتلو سره څومره به خلک نور هم اسلامي امارت ته نږدې شي ګوره دا خلک خو راګرځي د ما یقین ده چې له خارج نه به له اروپا نه له امریکا نه له ګاونډي ملکونو به هغه خلک چې تلي چالته 15,000 شپږ ډالره پیدا کوي هغه به پریدي راځي به دغه 50,000 شپېته 80,000 روپیو ته دا چې کم دا بستونه دي د ماستري او دکتورا ته خپله مخکې مې ویل د همدې ته دوه ماشونه به لږ تر لږه له 50 شپېته نه کم نه نو هغه ورونه هم د وطن لپاره باید کار وکړي هم د دې خاورې لپاره ځکه زه خپله نظامي پاتې شوم تا سیاسي ویل زه نظامي هغه مې د روسانو وخت جهاد مې هم کړی د امریکانو خلاف مې هم کړی دا د امریکانو مرمۍ هم راکېږي د روسانو راکېږي د په هغه جنګ ته هم تللی وم د دفاع لپاره سبا که د مکې امام هم په دې وطن راځي قسم په خدای چې په تعرض راځي مقابل ته به ورځم خالي د سټیج نه وم چې پنجابک او پلانې اخلاص به نه شي او قرار بیا ښځې سره ناست یم زه بیا ورځم همغه اول ځایو ته خو دویمه خبره ته دا کوم چې ما د جهاد وخت کې لیدلي ما سره به وسلې وې زه دونه تکړه نه وم خو مشهوره جبهه مې زه کوه چې ما سره وسلې ډېرې وې عربانو هم راته اخیستې نور هم راته اخیستې تجارانو هم اخیستلې خلکو هم راکولې زه هم یو تنظیم کې ټولو تنظیمو را سره کوم کو پوهېږدی چې دا جهاد کوي ولې ما سره به دونه کسان نه ول وسلې را سره ښې وې 3 بي مې 12 وې سټینګر و وسلې وې غوړې غټې نو ما په هر ځای کې نوم کېده زه تکړه نه یم زه له ځانه ډارن سړی یقین وکړه کو پېژنم خو ما سره په همغه وخت کې هغه را سره بلوفیف را سره همغه وخت کې را سره میلان داسې یو شی دی چې 2000 متره کې 10 ټانګونه رواني ته داسې خوشکای او دغه ټانګ ولم نه ولا دا بل ولم مرمۍ درنه وتې د بیا دلته اداره کولی سي هغه پکې چې ونه غر منځ کې رانیسي دا ما سره ول ډېرو نو ما سره امکانات چې ول ځکه مې دغونه شهرت هم پیدا کړی او دغونه قرباني مې هم او هر ځای ته به زه لاړم او پوستې وشال به تښتېدل د ما غږ به دا خلک اوري دا ورېښمین را تنګی را سره وکړه چې دوستم راغی خپله دوستم جنګ ته راغی په رب درته قسم کوم چې یو نیم سلې مړه سول او مړي پرېښودل وتښتېده یعنې که اوس هم ضرورت شي تاسو هستئ د وطن تللی یم دا اوس هم تللی یم دور بابا ته تللی یم د خلکو غوندې نه یم چې خالي بیا تلیفون راته وکړي ولا لاس کې مې کنور لګېدلی او ښځې سره ناست یم ملاریا یم او څه یم زه خو داسې هغه نه یم زه خو خلک په جنګ نه اچوم اوس هم یم چې جنګ د حل لار نه ده د دفاع لپاره موږ دا شیان جوړو موږ د دفاع لپاره دغه هوایي ځواک جوړو موږ دا جوړو چې خپل دا ولس مطمئن سي د موږ ولا په هغه اوله شپو کې چې کله
هغه ټول په تشویش څه کې خو امیر المؤمنین باندې شهباز وایي چې د کار ته توجه وکړه دغه د نورو ته توجه وکړي او ډیر دغه کې پرمختګ وکړي دغه لنګ کروزر دغه ډبل ماشونه چې د رئیسانو وزیرانو موینان اخلي دغه د تنقیس کې دغه سی بستونه د نور ملان کې ولې د غوي بچان د ما بچانو نه زیات دي چې لزر تنخواه نه لرم او دا 1,000,000 تنخواه اخلي او 1,00,000 روپۍ امتیاز په نامه اخلي مخکې دسترخوان اوس امتیاز ټول بند دسترخوان ټول بند زیات ماشونه له 50,000 ټول بند دغه ټیکنالوژي جوړه که څه جوړه که دا لنګ کروزر ټول بند لږ تر لږه دا وړو موټرو کې وګرځه پلار د ګوټ خار نه درلوده اوس یې 3 لنګ کروزر ځان پسې روان کړي دغسې خلکو امیر المؤمنین انشاءالله غږ اوري هغه ته چې ورسېږي د ما یقین دی چې بل پرمان به رالیږي چې لنګ کروزر بند خرڅ کوي په ازبکستان تاجکستان په بل دلته پالټو کې وګرځي باسکل باندې وګرځي په موټر سکل وګرځي قسم د ما لاس کار نه کوي اوس مې مالي چارچي موټر سکل که پیدا سو زه اخلم یو موټر هلته و حبیب الله نومیږي دا قلعه ارجل ورته وایي چې لستونکي په 19,000 افغانۍ و مالې زه به یې واخلم یو موټر د 19,000 افغانۍ هغه ویل چې یو $200 ګټه راکړه بیا در کوم نو 19,000 افغانۍ موټرو کې وګرځي د 15 لک 2 لک $1,00,000 موټرو کې چې څوک ګرځي له دنه بې غیرته بل تجار نه کوي ما سیاسي خلک ډېره مننه څومره کولی شي چې دغه اقدام اوس مهال کې نظام د ثبات لوري ته بوځي نور هم پیاوړی شي او نور هم باثباته شي ګوره زه شهباز اسلامي امارت ته وایم په خالي لاسو باندې امریکانو ډالر ورکول دا ستاسو یک تلویزیون ته دونه شان ورکول او جمهوریتانو څه بیا هم دوی به خلاف کو د امریکای خلاف کې اوس په اسلامي امارت د خیره کادي غو نیم تاسو نه غنی چې درکې هم خو دغه مهارت لري دونه کمال لري چې تاسو ټول طرفداري ګوره زه چې ما وزدتي کې خامي ته ولیدم چې اعتراضونه مې وکړ تا دستي موضوع بدل کړه دا د شه د تاسو جوړونه اخیستي په کار د چې دغه اسلامي امارت د خلکو په سرو حکومت مکو په جوړونه وکړه کچکړې ده ټول رسنۍ داخلي وس الحمدلله د اسلامي امارت په طرفداري دي دا د دوی کمال ده پیسو باندې کار نه کیږي په اخلاقو کار کیږي په څه کیږي نو زه وایم ډیر اړین ده ډیر ضرور ده امیر المؤمنین د شي ته متوجه ده او کېدای شي کوم وخت بعضې خلکو به شاوخوا ګیر کړی وغه خبرې ورته نه رسېدې اوس د ما یقین ده چې دا خپله دا سیاسي بحثونه او دا شیان اوري او دا کوي ما خپله چې دا زه ناست یم دلته یو جومات و موږ 15 کاله مخکې زه استاد یاسر د تاسو وردګو راغلو هغه سینما و په جومات هم جوړ کړ اوس د نورالهدا جومات په نامه ده د الهدا جومات زړو میکروانو کې خو سینما مرته داسې جوړیږي ملا به داسې ولاړو مقتدیان به داسې ولاړو دا 20 کاله جمهوریت 4 کاله اسلامي امارت هیڅ کار ورنه کړ ما یو برنامه کې ویل کیسټ مې جوړ کړ چې امیر المؤمنین ته ورسېد حاج اوقاف امیر المؤمنین او هغه ته ویل امر بالمعروف ته چې ورځي جمعه سپونه ورته برابر کړ ځکه د سینما داسې و او د قبله امام به داسې ولاړو داسې اوس مې بل خبر کړی یو ولایت د نوم نه اخلم 2 ولایت دي جمعې موږ پکې څوک نه کې هغه ورځ تل مې اوس پنګیرم پښتنو کوم مال جمعې موږ وای ما خپل ژوند کې کړی نه ده نو امیر المؤمنین دغه یا نور ولایتو کې چې دي هغه بند کا او کني په 2 ولایتو کې باید د جمعې منځونه شروع کړي باسته دوام ورکو ورسې ولاندې د مې عزتمند لیدونکو لاندې د ملرو بیرته راګرځو د خبرونې دوام ته راغلاست همت صاحب د دا ډول ټکنالوژي په ترلاسه کولو سره او په ټکنالوژي کې د پرمختګ سره فکر کوئ چې بیا به ګاونډیان هم شي کولی چې افغانستان ته ضرر ورسوي یاره زه خو وایم بیا لکه مخکې چې افغانستان ورته هندوستان پورې او داسې ته ایران پورې او دا یو لویه امپراتوري وه بیا به خپله دا جون ورته هغه کېږي ځکه چې په دا خالي لاس موږ انګریزان 3 ځل مات کړ بیا هم امریکا روسان مات کړ بیا هم امریکایان مات کړ نن هم ایران او پاکستان مات کړ ګوره پاکستان ایران به زه راغی رئیس جمهور ویلي توم اکونومي ته ودارېږه څنګه چل څه دم ویلې داسې کو دا چې موږ ټکنالوژي مو لرو 2 شیان چې چا سره هغه کامیاب یو چې اسباب چا سره یو د اسباب خالق چا سره هم پیغمبرانو صحابه ځکه کامیاب ول اسباب ورته نه و اسباب مخسته هغوی سره د اسباب د خالق د اسباب ورسره من سره اسباب د اسباب خالق هم د ان شاء الله او اسباب ته امیر المؤمنین غدا شروع وکړه موږ زر تلاش اچو نو ان شاء الله دنیا کې به د اسلامي نظام به په ټول دنیا کې خوريږي او د ټول انسانانو په خیر ده د زناورو په خیر ده د حیواناتو په خیر ده د حشراتو په خیر ده د ونو په خیر ده اسلام کې ست چونه ته به وبا چې کوا د نه چو ګناګاری سپی ته به وبره کوي میګتانه ته به ورکې ډوډۍ به چې مرغانو ته به ورکې دا د څه کولای دین ده چې مرغان به خوشالي مایان خوشالي وګور افغانستان کې څوک بم نسی اچوي افغانستان کې څوک جنریټر نسی لګوي چې وبو کې مایان ونیسي زه د لغمان هم ډیر چالت لاړ ته ماته وي ته خو طالب رئیس مایان نیسو مال ول اول نه پرمانی زه وکم هر څوک چې دا کار کوي باز جو کې سوي لغمان کې راځي او سړی وي زه قومندان امنیت پلان یم الته جنریټر دی بم چي دا باید ونیسي اسلامي امارت د خاين د چارڅوګي نو دا خیانت عمل اول باید قانون په ځان تطبیق کی د قصبه او د دنیا کې مایان مطمئن سي مرغان مطمئن سي
محفوظ بسی د هر څه نه. اوس خو هر سړی مرغان هم ولي اسلام کې دا دي چې کوم وخت کې مرغان بچیا چې د حمل میاشت کال ته څوک کار نشي کوی مرغۍ نشي ویشتلی مایان دغسې بم نشي اچولی واړه واړه پکې مرنور نیوی سي په جال باندې یو دانه دوه دانې نیوی سي نور داسې نه کوي چې بمونه واچوي. دما هغه دا د اسرائیل څونه خلک دي تا ته وایم اسرائیل چې ډېر په یعنی 15 میلیونه 6 میلیونه ډېر نه دي خو په ټولې دنیا په خصوصا په دا 50 اسلامي ملکو باندې حکومت کوي. ایران سره یې ډغره ووهله خو خیر ایران سره میزایل شیان ول ټکنالوژي ول جواب ورکړ. سعودي هم ترې ډارېږي مصر هم ترې ډارېږي اردن هم ترې ډارېږي دا ټول ترې ډارېږي چې لري هغوی سره وسله شته. دا چې وسله موږ سره سي بیا ایمان موږ سره سي هغوی سره صرف اسباب دي اسرائیل سره امریکا سره صرف اسباب دي د اسبابو خالق ورسره نشته چې ما سره اسباب مې د اسبابو خالق مې اسباب مې د اسبابو سره برابر بیا د پلار ولا کراته چاټینګ شي بیا د خیره کدي غو نعمت دا ټول بیان ښکاری ک گاونډیان دي کدي سیمې دي کدي نړۍ وادونه دي ان شاء الله چې امیر المؤمنین د تکار ویل امیر المؤمنین بیا هم تکړه غضب مصارف بند کا او هغه ټول راوخله په دغه هغه باندې ټکنالوژي ساينس کمپیوټر او په انجینری په دوه باندې ولګو چې یو ځل الله هم در ناراضي سي ولسم در ناراضي سي. بله همت اوس برا شو د افغانستان او د ګاونډیانو تعامل ته د افغانستان او د نړۍ تعامل ته په دې وروستیو کې اعلان وشو چې هند به هم خپل ماموریت نور هم لوړوي سفارتي کومک چې دا ترڅنګ داسې راپورونه ښایي چې په جرمني کې هم د افغانستان هغلته کوم ډیپلوماتیکي چارې پرانیستل کیږي. فکر کوئ چې ورو ورو نړۍ اسلامي امارت په رسمیت پیژني؟ ګوره اسلامي امارت که په رسمیت وپېژني که ونه پېژني چې ځان قوي کړو بیا د هر څه د یو کلي کې چې سړی ولا دا زه خپله داسې شپه نسته پرون شپم اته ځایو کې زه میلمه وم دا تاسو تلویزیونو لږ مشوره کړي یا ښه یا بد خو هر سړی مې دعوتوي او چې هغه نه یې څه ورته مشهور نه یې قوت ونه لري خیره کدي قدرې څوک نه ګڼي ولې د هندوستان او پاکستان جنګ سو پاکستان امریکې ته ټلیفون کو چې راسه جوړ مې که پوهېده چې هندوستان کې قوت ده او د ما چې اوس موږ میز ته کینو دا هر ځل موږ نه میز نه تښتي خو موږ ورته کمزوري ښکارو چې ولا دا ټکنالوژي نه لري دا چې زه ټکنالوژي پیدا کړم بیا به دغسې معامله ما سره کوي لکه پاکستان چې هندوستان سره کوي ایران چې امریکې سره کوي بیا به ایران ما سره داسې کوي تاجکستان چې بل سره کوي بیا به ما سره دغسې کوي. اوس خو زه ټکنالوژي مې تر اوسه ټکنالوژي د موږ خاینانو حکومتونو مخکنیو غلامانو کتره کوي کامل که ببرک که نجیب پرون یو جنرال خلمای زستل ستر جنرال رفیع دونه په خوشاله سوی م غلام چین ستر جنرال لخسته هلیکاپټر د خپل افغانان وشتل اته وردګ وشتل د ما ننګرهار وشتل د ما پکتیا وشتل قندار وشتل هلیکاپټر مې په ولس چلید ته جنرال سوی او ټانګ مې په ولس چلید شورویان راغلی واغه و اصل افغان چې امر شوروي وفادار دوستی داشته باشه هیله نه د پدې خلګوي هغه ټول باندې اوس نمونه ناخلم وسم بعض خلک تلویزیونو کې وایي دا شهید دا مردار دي دا شهید نه دي څوک چې غلام وي د اسلام د افغانستان او افغانانو خیر نه زیات خیر د سیمې گاونډوي هوا د غوړي د سیمې غوړي د بل چا غوړي هغه من غلامان ګڼو په غولانت وي څوک چې ول د اسلام خیر غوړي بیا د افغانستان غوړي بیا د افغانانو چار څوک وي موږ زنده‌باد ازبک کی تاجک کی پشهي ګجري هر څوک بلوچي پښتوني ته پارسیواني هر څوک موږ زنده‌باد خلانت په چې وي جنگ دلته راوړي لعنت په چې د بل چا غلامي کوي لعنت په چې وي چې امر پلاني دوستي او بر پلاني دوستي او غلامي کراغلي او کدي امریکای غلامي چا کړي کدي روس کړي وسه کتوبه کړي ودی وای د توبې او شر دا چې اقرار وکړي چې ما بد کړی دي او جت می وهلي ناروا می کړي خپل ولس به وجلې دا ولس ما ته معافي وکړه دا اوس ما د وطن خدمت کړي دروغ ځنه تا چیرته وطن خدمت کړي تا خو یو نیم لک پات شي شوروي راغله تا خو دغه حفاظت کو دروغ ځنه شل کاله د چیرته تا د وطن خدمت کړي تا خو جنرالي برګډري ډاکټري ډګروالي اخسته تا خو د امریکای خدمت کې اخسته دی غیرته څوک چې دغه سوي لکه امیر المؤمنین یا تا غوندي اصل خلک وي چې جمهوریت کې د الکم د تا پلار د تانیکه د وطن د دفاع کړي د دین نه کړي د تا امثال هم نور په غو شاباس وي څوک چې غلامي کوي ک سیمه گاونډو ته ک ابر قدرتو ته او کار چاته نو تای سوال جواب داده موږ د ضرورت نه لرو ک هندستاني ک هغه خپل هغه کیږي وځه موږ 50 ملکو سره سفارتي اړیکې لرو زور کاکاس کې انګور د طاقت د امریکا نه ډاریږي په خله وای نه نور رسمیت پیژندل چشته وي چې تا سفیر ماته پاکستان پیژندل رئیس استخبارات مصر استخبارات سره کې وزیر دفاع سره کې سفیر مالته د سفیر دلته ده نو دا چې دا خدا سره کاکا نه ډاریږي چې کاکا برابر بیا څه معاملې وکړي نو موږ به زور پیدا کو او دا قران کوي المؤمن الضعيف المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف دا اوس موتایو تلمانه بهتره پیغمبر علیه السلام وي کراتبات بهتر ده تکواندودات بهتر ده فوټبالر بهتر ده یوازې کرکټ نه چې من کرکټ هغه د انګریزو پاکستان هغه ټول هغه ته من شاباس وي هغه ما تلاندي خو د کرکټ تلاندي او فوټبال والام دي دا هغه ورچراغله والیبال والام دي دغه کرکټ والام دي خوسي والام دي تیګه والام دي چپن والام دي بوسکشي والام دي ټول د منګه چې څو مکتب یالونه راوړي هغه تلاندي خو به خپل برخه کې خو چا چې جنگ کړي څوک چې وطن آزادي چا چې د ابر قدرتو اشغال ختم کړي هغه اصلي تلاندي دا نور
اتلان دي ما خپل شک کې دا بې غیرتي ده چې زه اوس کرکټر یم ماته ته ملي اتل وایي د کرکټ ملي اتل یم د ټولو ملي اتل تا پلار و ستا نیکه و چې شهید سوی هغه خلکو چې ځانونه یې بمونه تړلي د روس او امریکې مرمۍ پکې دي هغه ملي اتلان دي عام اتلان دي دغسې لکه امیر المؤمنین ملا محمد عمر لکه احمدشاه بابا لکه میرویس نیکه لکه محمود غزنوي چې نور جایونه یې نیول دغه ملي اتلان دي خو دغه هر څوک اتل ده په خپل شک کې ریاضي کې اتل ده ریاضیدان په هر کار کې ټول عمومي اتل نه ده. بخښنې سره تاسو په ټوله کې دغه دریم دور د مذاکراتو هم د پاکستان او افغانستان بې پایله پای ته ورسېدو او د دوی د دفاع وزیر ویلي و چې که تر څو د افغانستان لوري پر موږ برید ونشي بیا موږ برید نه کوو. فکر کوئ چې اوس د پاکستان نیت د پاکستان فکر د افغانستان په اړه څه ډول ده؟ ګوره اوس خو ډېر ښه ده اوس پوه شو چې ټول ولس دوی یو دي. اوس ګوره دا خبره یې ښه کړې موږ خو هېڅکله پرې برید نه ده شوی نه به وشي ځکه هېڅ برید نه ده شوی خو یو نواقص دی د دواړو هغو تر منځ باید قوي تضمین خط هلته وایي اوس هم تښتېدلي دواړه نه دي د مونږ خو سل په سله ورسره رو حاضر دي دا موربند باقي ده دا بعضې خلک د جنګ لپاره خوشحالي کوي جنګ کې مړي نه کېږي جنګ کې تجارتونه ختمېږي جنګ هغه نه ده څه ورته وایي کومه ګټه نه لري موږ جنګ ته چې څوک موږ تشویقوي دا د موږ هم دښمنان دي د هغوی چې څوک تشویقوي د هغوی ولس د جنګ مخالف ده ملي هغه څه ورته وایي دا فوجي حکومت نه هغه بل بلای څه ملکي حکومت هغه هم د جنګ مخالف ده خو یوه کړۍ جنګ غواړي کړۍ به مو ساقل د پوندې نه سر ته راغلي اوس جنګ نه غواړي دا زما نیکه ده هر څوک چې ده خو هغه د ټولې پېژني چې څوک جنګ غواړي هماغه ده اوس که یو نوم اخلو هغه وړکی کېږي هر څوک چې ده دا کړۍ هغوی د پاکستان خیر نه زیات خیر د هغه خپل د بادارانو غواړي خپل د باباګانو خپل د کاکاګانو یو وخت د موږ حکومتونو هم همدغسې لکه پاکستان کې چې اوس کوم نظام ده کومه کړۍ د موږ هم دلته کړۍ وې ترک و امین و ببرک و نجیب و کرزی و اشرف غني و عبدالله و دا خلک دوی د خپلو بادارانو خیر غوښته د ملت خیر نه غوښته که ملت خیر غوښتلی دا ملت به نن په دې حال باندې کاکړ نه و دوی ټول بلند منزلونه ټول کورونه په دوبۍ کې په ترکیه کې په هر ځای کې دلته د موږ د ارګ مجلل کورونه دي قصرونه دي غږ کوم په امیر المؤمنین چې واخله دغه کومو خلکو چې ګوټ خرې پخوا نه درلود اوس لوی لوی کورونه لکه د دوستم لکه د محقق لکه د امثالو هم دا واخله او دا دغه ټکنالوژي ته وقف کړه او دغه ټکنالوژي انجینرانو ډاکټرانو ماسټران دا دې پکې کینی او هلته د دغه کمپیوټر ساينس انجینری او نوره مصنوعي ځیرکتیا لپاره د په دغو کورونو کې کار وکړي دا کورونه د ټول مصادره سي یا د خرڅ سي پیسې دې واخیستل سي مهاجرو ته د ځایونه جوړ سي څه یو خبره یې تاسې ډېر انټرنیشنل تلویزیون ده دغلته غږ کوم چې هغه مهاجر د افغانستان نه راځي باید د ښاروالۍ قوانین پرې تطبیق نسي امیر المؤمنین دی یو فرمان ورکړي چې دا مستثنا دي چې ایران او پاکستان نه یا بل ځای نه مهاجر راځي هغه په هر ځای کې چې کور وي هغه اجازې ته ضرورت نشته چې کال په اجازه کې تېرېږي ژمی ده څه ده هغه فورا خپل کورونه جوړوي چې که خامۍ جوړوي که پوښې جوړوي دا دې جوړ کړي امیر المؤمنین باندې یقین ده چې بل هفته کې به همدغه فرمان راځي او دا به وایي چې د عدلیې وزارت پکې کار نه لري یا کوم کورونه چې 15,000 جریبه ځمکه چې غصب شوې وه هغه غصب ځمکه د ټولو مهاجرینو ته ورکړي اکثرونه 4 طرفه دیوالونه تاو دي دننه یې اوس کار ته نه پرېږدي ډېر راغلي دی منجي کم کې د مولوي صاحب ترخیل کم کېدو کې باید یو فرمان امیر المؤمنین راولېږي بیا د لاندې طبقه چې ده د هغه فرمان په سترګو مني او په زړې مني او د سر تاج ګرځوي فرمان کې همداسې چې مهاجرین مستثنا دي له همدې نه له هغه نه چې اجازت واخلي څه واخلي مهاجرو ته باید اجازت وي چې هر ځای کې کور جوړي اول ورته مځکې ورکړي شي که حکومتي مځکې نه ورکول کېږي کوم چې غصب شوي دي هغه ځایونه دې ورکړي او کني چې خپل کورونه دي ډېره مننه همت صاحب که اوبه یوه دقیقه وخت لرو بحث راټولو نور باید څه ترسره شي یوه دقیقه وخت لرو ګوره نور همدا باید ترسره شي چې باید اسلامي امارت یو لویه شورا راوغواړي که هغه ته تاسې لویه جرګه وایي که لویه شورا وایي چې علما یې تا ونې وطنپال صحافیان پکې انجینران پکې ډاکټران پکې ملکان پکې قومي مشران پکې او علما پکې د هر قشر خلک پکې وادي چې ورته چې ایران اوبه کې داسې کوي پاکستان داسې وکړه موږ داسې وکړه دا جریانات د ټول په هغه لویه هغه کې هغه کمیټې دي جوړې سي هر کمیټه دی یو د ایران لپاره د پاکستان لپاره یو د امریکې لپاره چې موږ خو دغسې کوو څه وکړو تاسې راته وایي دلته به ملت هم خوشحاله سي ځان به شریک وګڼي ورسره په تصمیم ګیرۍ کې بیا په هر څه کې اوس هم ملت ورسره ده خو هلته به بالکل بیا په جګو سترګو وایي چې ولا ما خپله ورسره فیصله کړې ده نو هر هغه ته دغه د ما یو غوښتنه ده چې امیر المؤمنین دغسې فرمانونه لکه چې پرون یې ورکړی دغه ته د نور هم ترجیح ورکړي او څومره چې کېدلی سي د دوی ته د امتیازات ورکړي او دغه نور نه د امتیازات واخلي دغو ته دې ورکړي بس د 4.5 کال امتیازات ووهل څونه پیسې پیدا کړي چا کورونه واخیستل چا 2 درې ښځې وکړې ګوره هغه د فورا لاړې چې لږ زر انتقاد پرې کوو تاسې موږ ته بیا اجاره د سیاسي چارو شنونکی توریالی همت صاحب په خپرونه کې ستاسو له ګډون څخه نړۍ منندوی یم عزتمند لیدونکو د نن څېړنه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم ښې چانې